د ورور دلته پروت دی، د سره به یو څو پوښتنې به ترېنه وکړمه. وروره څنګه لیخه یې جوړ یې؟ دا څنګه چې په د بد حال یې دا پتلون نه شکېدلی دی؟ شکېدلی نه دی، دا سټایل دی ظالمه. پوښتنه مې یو څو پوښتنې درنه وکړم ورور مې. اولنۍ پوښتنه مې دا ده چې هغه کومې 3 خبرې دي چې د انسان نه غلام جوړوي؟ قبوله مې ده، قبوله مې ده، قبوله مې ده. زه بل پوښتنه مې دا وروره چې په دنیا کې د ټول نه خوشحال ترین نفر څوک دی؟ مجرد انسان خوشحال ترین انسان دی دنیا. او یو بل پوښتنه هم درنه وکړم چې په دنیا کې سړي ډېر مړه کېږي که ښځې؟ په دنیا کې خو وروره سړي ډېر مړه کېږي. ته درې ته لاړ شه، 300 قبره د سړو او د ځوانانو وي. چېرته یو قبر د ښځې د هغې ظالم 95 کاله عمر وي او د وجه چې د قتل چا مړه کړي په خپل مرګ نه مړه شوي. دا ولې دومره په قار یې وروره؟ بس زه به په قارېږم نه دې ښځو ته. ټول دنیا کې اور دې ښځو بر کړی. بله ورځ مې یو ملګري راته تلیفون وکړو، وایي راشه هسپتال ته. بس ځم بس ورخوشې شوم 120 کې په کچه سړک د چا د ادام نشم نیوی. چې لاړم هسپتال ته ګورم وروره شي وازه خوله نیولې ده او دې کې لاس نیولی. ما ویل څه شوي ګل رحیمه؟ وایي بس زه په یو جنۍ عاشق وم. وایي راته یې زنګ وواهه چې بس راشه هسپتال ته زما د مور وینه پکار ده. وایي زه وینې ورکولو ته لاړم، بېهوشه یې کړم چې ګورم چې وایي هوش کې رالم نه جنۍ شته نه ګرده. اوس ته ووایې زه څنګه خوشحاله شم دې جنکو ته؟ وروره ته خو ډېر جذباتي شولې، خو د بله پوښتنه مې نه کوله که نه چې تا واده په خپله ولې نه دی کړی؟ اوس اصلي پوښتنې ته راغلې، اوس دې صحیح ځای راګیر کړو. وروره ته ماته ووایې نن سبا چې یو جنۍ کې په دې افغانستان کې هغه وروره د نکریزو جوړه ورته په 50,000 افغانۍ بالي، د واده جوړه به ورته په 1 لک افغانۍ الي، 10 لکه روپۍ هوټل والا وروره الي، 4-5 لکه ولور الي. همداسې عما ته به هم جوړه کې، خاله ته به هم جوړه کې، خویندو ته به هم جوړې کې. وروره ګله غریب انسان دومره پیسې د کومه کې؟ خو یو جالک چې په جنۍ عاشق شو وطن کې، هغه قمبخت سره پیسې نه بس د پلار نیکه جایداد خرڅ کړي په قاچاقي لارو را روان شي. ایران کې موالو خوري، ترکیه کې موالو خوري، وروره ګله یونان کې موالو خوري، په ټیلو ټیلو ظالم راشي اروپا ته. دلته وروره 2 کاله کیمپ کې پروتي و اسناد هم ورته نه ورکوي، کار هم ورته نه پیدا کېږي. 10 کاله بعد اسناد والي قصه به را لنډه کړو. 15 کاله بعد دا جنۍ وکړي چې جنۍ راولي دلته لږه اروپا وګوري، سترګې خلاصې شي، بیا میړه ته وایي ته څوک یې؟ وایي میړه خو زه یم. نو اوس ته ووایې ستا زړه خو ډېر ډک دی. خو دغه دا بله پوښتنه به نه وکړمه چې دا څنګه چل دی؟ کمیس دې ما اچولی دی او لاندې پتلون دی، دا څه حساب دی؟ دا خو پیره لاندې جسم مې اروپا کې دی، پاس افغانستان. وروره نور څه نه چې په دغه شي یو زه دنه لاړم ښه او خوږ ته غواړم، خو ډېر جګرخونی او ډېر په قار یې. بس زما په خبرو اعمالو کې دوستانو ما غوندې به مزو کړې. دلته پرېوځه وروره ښه مزې ته واخله. وروره دغه و که نه یو بله پوښتنه هم درنه کومه، په غوږ شه ورته صحیح ښه. ته خو خپله واده نه کړې که نه؟ هسې مجرتۍ کې خوشحاله یې. مال که چېرته کومه دانې دې کتلي بیا موږ ته زنګ ووهه ښه؟ صحیح ده؟ ولې موږ سره رهنمای معاملات خلاص کړی. یو لږې نه مړ کېږي بلې سر ته ډوډۍ لټوي. هی نو چې اسانه وی زموږ به هم شپږ وګرځېدي.